نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دغه حدیث چې ما ووی حضرت مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه را نقل کړی دی دا حدیث. نو د دې حدیث معنا دا ده که یو چا لمنځ قضا کوي فقسته نو دغه سړی به الله جل جلاله 2 کروڑ 88 لک کال په دوزخ کې واچي. 2 کروڑ 88 لک کال. من ترک الصلاة حتى مضى وقتها کچال منځ پریښوي تر دې اندازې چې وخت المانځه تیر سو ثم قضى عذب في النار بیا یې قضا راوړله د المانځه دا سړی به په دوزخ کې لویږي. که یو سړی لمنځ پریښوي خو بیا یې بیرته قضا راوګرځوله هم به دا سړی په دوزخ کې لویږي. په بل حدیث شریف کې راغلی دی چې څوک یو لمنځ فقط سره پرېږدي د هغه نوم د دوزخ پر دروازه باندې نوشته کیږي. په بل حدیث کې راغلی دی چې یو څوک قصدن بې عذره لمنځ پرېښوي الله جل جلاله د دغه سړي و طرف ته توجه نه کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې الله جل جلاله ولسو کسانو ته خاص عذاب ورکوي. د هغو څه یو لمنځ دی په سر کې لمنځ دی او جنت ورته وایي چې زما د تا سره هیڅ تعلق نسته او هغه چاته وایي چې لمنځ یې پرېښی دی او دوزخ ورته وایي چې راسه زه ستا دپاره یم. په بل حدیث کې راغلی دی چې یو میدان دی د هغه نوم جب الحزن دی. نو دغه لړمان دونه دی لکه کچري دا چې دی دا د هغه چا د خوړلو د وهلو دپاره دی چې دی لمونځ نه کوي د بې لمانځه خلکو دپاره دی. په بل حدیث کې راغلی دی چې څوک لمونځ نه کوي د هغه دین نسته. لمونځ د دین دپاره داسې دی لکه د انسان دپاره چې سر دی. که چا لمونځ نه کوي د هغه دین نسته. ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. یو څوک چې لمونځ نه کوي د هغه دپاره حصه په اسلام کې نسته او څوک چې اودس نه کوي د هغه سړي لمونځ نسته. محترم مسلمانانو ښه اودس کوئ چې لمونځ مې صحیح سي او ښه لمونځ کوئ چې خدای جنت درکړي. چې څوک لمونځ نه کوي د هغه دپاره جنت الله جل جلاله نه ورکوي. او څوک چې لمونځ کوي هغه د بدو کارو سره ګرځي. که یو څوک وایي چې زما لمونځ به صحیح وي قبول به یې که به نه یې قبول زما لمونځ قبلیږي به که به نه قبلیږي نو دی دې ودا ته وګوري که د ښه لمونځ کوي دی د بدو عملو سره. الله علیه وسلم قال اشد الناس عذابا یوم القیامه الذي يضاهئون بخلق الله متفق علیه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې هغه سخت د خلکو ازروی عذاب چې سخت عذاب په ورځ د قیامت ورکول کیږي هغه خلک دي چې دوی مشابهت کوي په پیدایش ته خدای سره. مشابهت د پیدایش ته خدای دا دی چې خدای یو بنده